ټولو ملګرو ته سلامونه او احترامات. د ذاکر ورور په حکم باندې حاضر یم. فقط ډېر وخت هم نه نیسم، یو 3 قطعې ستاسو وړاندې ږدم چې د ملک زموږ د خاورې سره سم په دې سیاسي حالاتو مې خپل مات ګوړ خیالات دي د شعر ژبې ته مې سپارلي دي. نه پوهېږم شعر به وي او که نه خو بیا هم ستاسو وړاندې ږدم. یوه هیله چې تر پایه واورئ. نو لومبۍ قطعه څه داسې ده چې دا ریاست په ټوپک نه په سیاست جوړ شوی. دا ریاست په ټوپک نه په سیاست جوړ شوی. د وخت حاکمه په خبره بندیز مه لګوه. او زه ستا هر څه منم، دروغ دي که رښتیا دي شیخه. زه ستا هر څه منم، دروغ دي که رښتیا دي شیخه. بس په ټپه او په سندره بندیز مه لګوه. بس په ټپه او په سندره بندیز مه لګوه. سجاد وروره یو بله قطعه ده. د کردار او د گفتار سړي خاموش دي. د کردار او د گفتار سړي خاموش دي. په دې خاوره د پیریانو حکومت دی. د کردار او د گفتار سړي خاموش دي. په دې خاوره د پیریانو حکومت دی. مالکان د کور په کور کې بندیوان دي. مالکان د کور په کور کې بندیوان دي. د نوکر د چاکرانو حکومت دی. او یو بله قطعه ده، که ستاسو اجازه وي نو 2 شعرونه دي، هغه هم فقط مطلب څنګه چې وړاندې ذکر وکړو نو قطعه ده. ته جانماز په اوږه ګرځه ثوابونه شماره. ته جانماز په اوږه ګرځه ثوابونه شماره. ته څه خبر یې چې خدای څه دی د سجدې نه اخوا. ته جانماز په اوږه ګرځه ثوابونه شماره. ته څه خبر یې چې خدای څه دی د سجدې نه اخوا. او دا شعر مې زړه ته رانږدې دی سجاده. د پښتنو کونډو ته اوس مړو پته نشته. د پښتنو کونډو ته اوس مړو پته نشته چې د قاتل شاته کسان دي د پردې نه اخوا. د پښتنو کونډو ته اوس مړو پته نشته چې د قاتل شاته کسان دي د پردې نه اخوا. نو یو بخښنه چې کله کله په شعر کې سیاسي رنګي، خو بهرحال سیاست هم د سماج نه اخوا نه دی. سیاست هم د ژوند سره تړلی یو داسې څیز دی، یو داسې ساینس دی چې هغه د هغې نه هېڅوک هم اخوا نشي پاتې کېدی، غافل نشي پاتې کېدی، لرې نشي پاتې کېدی. زموږ په ننني معاشرت کې یقینا د هر چا په سوچ، په فکر باندې، په فن باندې، په شاعرۍ باندې، په موسیقۍ باندې، یعنی د ژوند په هر محاذ سیاست ورخور دی. نو که د چا خاطر پې دروند شوي، زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. زما د زړه سرونه دي. ستا د وخت راکولو دپاره یو جهان